السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې تاسو د فیسبوک د آی ډي پوسټونه یا تصویران کوم چې تاسو په خپل فیسبوک کې شیر کړی وي هغه د نورو خلکو نه پټ کړئ خو تاسو د فیسبوک نه ډیلیټ نشي مطلب تاسو په پروفایل کې به هغه پوسټونه پراته وي خو نورو خلکو ته به نه ښکاري کله چې تاسو بیا خپل فیسبوک آی ډي ته لاړ شئ او تاسو یې ګورئ نو تاسو ته ښکاري خو نور څوک چې تاسو فیسبوک آی ډي ته راشي د هغوی نه به پټ وي هغوی ته به نه ښکاري نو دغه سیټینګ لپاره د دغه زده کړې لپاره ویډیو تر اخره پورې ګورئ تاسو به پوه شئ چې موږ څنګه دغه سیټینګ په خپل فیسبوک آی ډي کې وکړو نو تاسو به خپل فیسبوک آی ډي کې هغه پوسټ راوړوئ او دغه درې ډاټ به کلیک کړئ نو دلته به تاسو ایډیټ پوسټ باندې کلیک وکړئ دغه نه بعد به تاسو دغه یو آپشن کلیک کړئ کوم چې تاسو دغه د فیسبوک دغه نوم سره لاندې ښکاري او دلته به تاسو په دغه اونلی می آپشن باندې کلیک وکړئ نو دغه کوم پوسټ یا دغه تصویر به د نورو خلکو نه پټ شي هغوی ته به نه ښکاري هغوی کو ستاسو پروفایل ته راشي او ستاسو دغه تصویران ګوري یا ستاسو دغه پوسټونه ګوري نو دغه یو تصویر دغه به د هغوی نه پټ وي هغوی ته به نه ښکاري فقط تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي کې دغه تصویران بیا وګورئ امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي خامخا یو لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راشي تر بله ویډیو د الله په امان